تاسو به لازمي د سعودي عرب نه پاکستان ته روپۍ لګئ نو تاسو چې کله روپۍ لګئ نو تاسو ته د ریټ ډېره غټه مسله وي. نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه داسې اپلیکیشن ښیم چې هغې کې به د سعودي عرب کم بینکونه چې دي مطلب بینک الراجي شه، بینک الجزیره شله، بینک برق شه او نور کم مختلف بینکونه چې دي د هغې ریټ په تاسو ته ښیي چې په کم بینک به تاسو پیسې لګئ د هغې یو بینک ریټ په تاسو ته ښیي. تاسو اکثر ګوګل ته لاړ شئ او ګوګل کې تاسو سرچ کوئ نو دا طریقه چې ده دا صحیح نه ده. په دغه ویډیو کې به تاسو ته زه مکمل طریقه ښیم چې دا کوم یو اپلیکیشن دی او دا څنګه کار کوي. او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ. په فیوچر کې به موږ دغه شانتې ویډیوګانې تاسو لپاره جوړو. شکریه. تاسو په ټولو کې اول نه پلی سټور چې دی هغه به خپل اوپن کړئ. پلی سټور چې تاسو کله اوپن کړئ نو کته سرچ بار باندې به کلیک کړئ. دلته به سرچ کړئ ریمیټنسز انفو. دا به سرچ کړئ. دا چې کله تاسو سرچ کړئ نو دا اپلیکیشن چې دی دا لوګو چې دا وګورئ دا به تاسو سره راشي. ما سره آلریډي ډاونلوډ دی نو زه به لاړ شم دې باندې به کلیک کړم. دې باندې چې ما کله کلیک کړ نو تاسو ته کته ښکاري سعودي ټو پاکستان. بیا به نیکسټ باندې زه کلیک کړم. بیا تاسو ته په فرست نمبر باندې ښکاري ویو ریټ. دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ نو تاسو ته ښکاري مختلف قسم بینکونه په سعودي عرب کې چې کوم بینکونه دي د هغې مکمل ریټ چې دی هغه به تاسو ته د ورځې ښیي. نن تاسو وګورئ په اس ان بي کې چې ریټ دی هغه 75 دی، په یو آر پی کې چې دی هغه 74 دی، په ټیکمو کې 74 دی، په فرینډلی کې 74 دی، په برق کې 74 دی. دغه شانتې کته تاسو وګورئ موبایل پی شله، ویسټرن یونین شو، اس ان بي شو، اس ټي سي پی شو، سب مکمل کم بینکونه چې دي هغې کې به تاسو ته بالکل صحیح ریټ ښیي. تاسو بیا لاړ شئ او د بینک اپلیکیشن چې دی هغې کې هم چک کړئ نو هغې کې او دې کې به فرق نه وي. نو دا لازمي دا اپلیکیشن چې دی دا ځان سره ډاونلوډ کړئ او په موبایل کې ځان سره کیدئ. نو تاسو چې کله هم بینک باندې پیسې لګئ نو دلته اول ریټ چک کوئ چې کوم ریټ ښه وي نو په هغې باندې لګئ.